بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن په مایکروسافت ایکسل پروګرام کې زمونږ درس په ډیټا کې په وات اف انالایسس باندې ده. په دې کې موږ سره سناریو منیجر دی، ګول سیک دی او همدا ډول ډیټا ټیبل دی. لومړی به شو سناریو منیجر باندې کار وکړو. ګورئ، زه راځم، فرض که ما سره یو بزنس ده، یو کاروبار ده. په دغه بزنس او په دغه کاروبار کې موږ ایکسپنسز یا مصارف لرو. فرض که لومړی خو هم موږ امپلوی سیلري لرو. موږ په دغه خپل بزنس کې امپلویانو ته سیلري ورکو. همدا ډول دوم مصرف زمونږ په دې بزنس کې چې دی، دا یو خانه به ورته تش پرېږدی ځکه دا ضرورت ده. دوم هم موږ سره د دې څخه وروسته فوډ ده، لکه امپلویانو دپاره او په خپل بزنس کې موږ فوډ مصرف هم لرو. او له فوډ څخه وروسته موږ الکتریسیټي مصرف لرو، الکتریسیټي. او همدا ډول د الکتریسي تر څنګ موږ آیل مصرف لرو او همدا ډول د رنټ مصرف لرو، کرایه ورکوو. فرض که دغه څو مصرفه موږ لرو، سیلري دی، فوډ دی، الکتریسیټي دی، آیل دی، رنټ دی. او که ستاسې نور مصارف وي، هغه هم تاسې په همدغه شکل په یو کالم کې ولیکئ. او یو خانه به هر یو ته تش پرېږدئ ځکه امپلوي سیلري باید دلته بیا ولیکل شي. اوس له دې څخه وروسته به داسې کار وکړو چې ری به شو ډیټا ته او وات اف انالایسس ته به ری شو، سناریو منیجر ته به ری شو. چې کله سناریو منیجر ته راغلم، اډ ته راځم او زه ورته وایم چې فرض که دغه مصارف د سناریو نوم ورکوم چې د جنوري مصارف دی او ویکتور باندې کلیک کوم، دا ورته انتخابوم او انټر کوم. له دې وروسته چې دا کار مې وکړو، اوکې کوم. ګورئ، دغه جنوري میاشت کې چې دی، په جنوري میاشت کې موږ باید ورته یو جنوري میاشت هم دلته لیکلی وی. جنوري میاشت کې چې دی، موږ امپلایر ته ټوټل سیلري چې ورکړی هغه 50,000 افغانۍ ده. فوډ چې موږ مصرف کړی د 20,000 افغانیو مو مصرف کړی. همدا ډول لاندې راځم، الکتریسیټي هم موږ 10,000 افغانیو مصرف کړی. او له دې وروسته آیل نه دی، آیل هم موږ 11,000 افغانیو مصرف کړی دی. او کې کوم او دا سناریو ما ورته د جنوري اډ که. همدا ډول راځم، بل ورته د فبروري مصرف اډ کوم. دا د فبروري شو. له دې څخه وروسته ویکتور باندې کلیک کوو، دا ټیار سلیکټ دی، انټر کوئ او کې کوئ. او دا سناریو ورته اډ کوم چې په فبروري میاشت کې موږ 80,000 فرض که 40,000 افغانۍ به ورته ولیکو، تنخواګانې ورکړې. د فوډ مصرف هم زموږ 25,000 روپۍ وه. او الکتریسیټي مصرف چې موږ وکړو، الکتریسیټي هغه هم 20,000 مصرف شوی. او همدا ډول آیل نه دی، آیل مو هم د 15,000 مصرف کړی. تیل، د موټرو تیل. اوکې. ګورئ، په سناریو منیجر کې د جنوري او فبروري سناریو ما اډ کړلو. اوس په دې کې موږ څه کار کولی شو؟ اډ خو صحیح شو چې اډ کولی شو. ډیلیټ، دا سناریو ډیلیټوم، دلته ډیلیټ به پریس کې ډیلیټ به شي. که ایډیټ باندې کلیک وکړو، کولی شي چې اوکې ته راشئ او دلته په سناریو څه تغییرات راغلی نو ایډیټ نه بعد دا تغییرات تاسې پکې وکړئ او اوکې کوئ. ځکه دا د ایډیټ خبره شو. مرج به وروسته کار وکړو. راځو شو او نورو مسایلو ته. فرض که زه ورته وایم د جنوري سناریو ماته شو که، چې زه کله شو وهم دغلته به دا ټول ویلیو ما سره اډ کېږي. ګورئ، زه شو ورته وهم، جنوري کې چې دی، په جنوري میاشت کې موږ 50,000 چې دی سیلري ورکړی، فوډ 20,000، الکتریسیټي 10,000، دا ټول مکمل موږ ته راغی. فبروري کې موږ څه کار کړی؟ ګورئ، فبروري چې ورته شو کوم، ګورئ فبروري دا 40,000، 25,000 ده. ولې دومه خبره مرج ده. مرج څخه هدف دا دی، زه به دا کلوز کړم ښه، او له دې وروسته به زه راشم دا ورته سلیکټ کړم او کنټرول سی به یې کړم او دوم شیټ ته به راشم
او په دې دوم شیټ کې به هم دا زه کنټرول بی کوم او له دې وروسته دا به هم ورته ډیلیټ کوم دا به هم ورته ډیلیټ کوم دا به هم ډیلیټ کو او دا به هم ډیلیټ کو. اوس راځم ډیټا ته او په ډیټا کې سناریو منیجر ته راځم او دلته غواړم هم یو سناریو اډ کړم. جنوري فبروري هلته وایي مارچ به دلته اډ کړم مارچ او په مارچ کې ورته وایم داسې کار وکړه چې دغه ټول سلیکشن راواخلم او انټر او له دې وروسته اوکې او په مارچ کې چې دی موږ فرض کړه 100,000 سیلریانې ورکړي 10,000 مو فوډ مصرف کړی بس دا مثال دی نو هسې 15,000 مو فرض کړه الکتریسیټي مصرف کړی او همدا ډول موږ یو 4,000 آیل هم مصرف کړی اوکې کوم. دا سناریو ما سره هم څنګه شو اضافه شو. اوس راځم مرچ ته ورته وایم چې داسې کار وکړه چې ما سره د دغې اول شیټ او دویم شیټ دواړه سره مرچ اوکې کوم. ګورې مرچ شو مارچ موږ سره دلته راغی جنوري هم راغی او فبروري هم راغی صحیح ده. ګورې د جنوري ورته وایم د مارچ سمري ماته شو که د مارچ راته شو که مارچ ګورې دغه حساب ده جنوري راته شو که د جنوري دغه حساب ده 50,000 او 60,000 او 30,000 فبروري راته شو که او شو ګورې دا د فبروري حساب ده. خو که چې زه چېرته راشم ورته وایم سمري اوس راته جوړ که د دغه 3 میاشتو سمري راته جوړ که چې سمري باندې زه کلیک وکړم سناریو سمري چې دی دا چېرته جوړول وی غواړئ زه ورته وایم یاره دا سمري هم دغلته راته جوړ که او انټر کوم او اوکې کوم. سمري خو تاسې چې هر ځای کې کلیک وکړئ سمري تاسې ته همدغه لیفټ طرف ته جوړېږي. اوس دلته چې ما سره سمري جوړ شو ما سره څه شي لیکي وایي مارچ کې تا دومره مصرف کړی جنوري کې دومره فبروري کې دومره دا میاشتې ما مخکې یو شاته لیکلی او پروا نه کوي مفهوم ترې نه اخیستل کېږي. دغه اضافي کالم به ډیلیټ کړو ورته ګورئ دا چینجینګ سیلز او د هغې په اړه انفارمیشن یې چې ورکړې دا به ورته سلیکټ کړو او دلته به راشو ډیلیټ او ډیلیټ انټایر کالم به ورته ووهو دا موږ سره مکمل ډیلیټېږي او له دې وروسته به راشو دا به ورته سلیکټ کړم او دا هم ډیلیټوم دا هم ضرورت نشته او اوکې او دلته درېږم له دې څخه وروسته هوم ته راځم او په هوم کې دا پوینټر اخلم او دا ځای به م ورته همدې ته ورته رنګ کوم. اوس دې کې ګورئ موږ سره څه وشو دلته یو کالم بل هم اضافه دی او دا به هم ورته څنګه کوم دا به هم ورته ډیلیټ کوم تر څو مینینګفول شي زموږ ریپورټ صحیح جوړ شي. اوس صحیح شو ګورئ په مارچ میاشت کې موږ سیلري دومره ورکړی اوس به داسې یو کار وکړو دا به ټول سلیکټ کړو دې ته به آل بارډرز هم ورکړو چې بیخي ښایسته شي واضحه شي. په مارچ میاشت کې موږ سیلري دومره ورکړی ده صحیح ده په جنوري میاشت کې موږ دومره سیلري ورکړی فبروري کې موږ دومره سیلري ورکړی په مارچ میاشت کې فوډ زموږ مصرف دومره شوی په جنوري کې دومره شوی او په فبروري کې دومره شوی الکتریسیټي آیل ټولې مکمل ماته څنګه که سمري ماته جوړ که. اوس زه داسې کار کوم له دې وروسته ورته وایم چې ته داسې کار وکړه چې د دې هر یو ټوټل هم راته وباسه ټوټل هم راته وباسه. زه به راشم دا ورته سپین کړم او دلته درېږم آلټ ډبل پلس دا به ماته جمع کړي صحیح ده یا نه دی صحیح نه جمع کوي داسې کار به وکړو ایکول به ورته ولیکو د ایکول څخه وروسته سم به ورته ولیکو قوس به شروع کړو او له دې څخه وروسته به ورته دا ټول سلیکټ کړو صحیح ده او قوس به بند کړو انټر به یې کړو. ګورئ دا د دغې ټول مصارف یې راته ټوټل وویسته او همدا ډول راځم دلته چې ټوټل سیلري موږ د جنوري څومره فوډو دا مصرف څومره شوی اوکې دومره شوی وی او دلته هم ایکوال سم قوس شروع کوم او دا هم ځان سره ټول رانیسم رینج کې او قوس بندوم انټر کوم. یعنی په مارچ میاشت کې سیلري مصرف جمع فوډ مصرف جمع الکتریسیټي او جمع آیل ټوټل 9,000 روپۍ شوی دی. په جنوري میاشت کې ټوټل سیلري ټوټل مصرف فوډ ټوټل مصرف الکتریسیټي او آیل ټول چې مکمل ټوټل شوی دومره پیسې شوی او همدا ډول دا د فبروري دا به ورته ټول بولډ کړو چې دی فرض کړه ټوټل دی ګرین ټوټل هم تاسې کولی شئ ورته دلته وباسئ او دلته فرض کړئ شئ ورته دا انتخاب کړئ دې نه وروسته دا ورته مرچ سرچ کړئ دلته ورته ولیکئ چې expenses for
ایکسپنسز فقط ورته ولیکئ او یا ورته داسې ولیکئ کوارټرلی ایکسپنسز ریپورټ یعنی د درې روبې ریپورټ شو دا موږ سره نو بیا کولی شي چې په خپله خوښه نور ډیزاین هم کوي فرض که دا ورته انتخاب کوي سنټر او میډل ته هم برابر کوي او همدا ډول کولی شي چې دا فرض که بولډ به هم کو نو دا موږ سره زموږ کوارټرلی ریپورټ شو چې موږ په مارچ او جنوري او فبروري کې څومره مصرف کړی دی نو اصلا خبره زموږ په ډایټا کې په وټ اف انالایسس باندې و چې د دې په واسطه موږ تاسې کولی شو فاینانشل ریپورټس ځان ته جوړ کړو او طریقه یې همدغسې وه چې ما تاسې ته پریکټیکل وښودله نو دا د فاینانس ریپورټونو په جوړولو کې موږ سره ډېره مرسته کوي او بیا کولی شي چې پرنټ هم کوي نو سیو یې کړو هغې نه وروسته یې پرنټ کړي راځئ پرنټ پریویو به یې مو ګورو ګورئ دا زموږ ریپورټ دی نو په دې ډول کولی شو چې ریپورټونه جوړ کړو ګولسیک او ډیټا ټیبل موږ سره څه کوي په ګولسیک او ډیټا ټیبل باندې به سبا خبرې وکړو د نن دپاره همدغومره درس بس دی ځکه دا لږ غوندې مغلق او تاسې پې پریکټیکل کار وکړئ انشاءالله چې دومره سخت هم نه ده چې 2-3 وارې پې پریکټیکل کار وکړي بیا ته کولی شي چې فاینانشل ریپورټونه هماغه خپل ضرورت ته په لیدو باندې د سناریو منیجر له طریقه جوړ کړي